مونه هیله د شته باید ژوند په خیر وي. کله چې یو ټک وسي کوچني شیان شل افغانۍ ګران سي، منځني شیان 50 افغانۍ او غټ شیان 1.5 افغانۍ. او که دوه ټکه وسي بیا کوچني شیان 50 ګران سي، منځني شیان 1.5 ګران سي، غټ 300 ته ورسېږي. یا چې کله 1 افغانۍ ډالر لوړ سي شیان یو دم ورسره لوړ سي. کله چې بیا ډالر 60 افغانۍ کښته سي شیان پر هماغه حال پاتې هماغسې ګران وي. راځئ په دې ویډیو کې به پر ستونزو، پر لاملونو، پر حل لارو او پر نورو حالاتو باندې وغږېږو. ما په 2022 کې کاروبار شروع کړ، له ملګرو څخه پیسې راواخیستلې، په ګډه مې یو کار ته پیل وکړ. د 70 لکه سامان و شیان و مواد مې راوغوښتله. کله چې تورخم ته راورسېده 2 میاشتې انتظار وه. کله چې ننګرهار ته راواوښتله 1 میاشت انتظار وه. کله چې کابل ته راورسېده 2 میاشتې انتظار وه. له هغه څه وروسته بیا پکتیا ته ولېږل، ګردیز ته. د ګردیز په ګمرک کې 1.5 کال دا شیان هلته بند پاته وه. نن مامور نسته، نن امیر نسته، نن لاسلیک نه دی سوی، لابراتوار کار نه کوي، لابرانټ نسته، ته انتظار څه. دا وه 1.5 کال وروسته ما ته شیان راورسېده. کله چې راته راورسېدل کوم شیان چې ما په کوم قیمت رانیولي وه په بازار کې 60 افغانۍ تر هغه کښته پیدا کېدله. یعنې زه یې ځای پر ځای 6 لکه تاواني کړم. بیا تر هغه وروسته مې نو بیا په افغانستان کې له پانګونې څخه په 10 ګوتو دا رقم توبه وایست چې بیا به زه پانګونه نه کوم. راځئ اوس دلته وغږېږو. لومړی شیان ولې ګرانېږي؟ کله چې په کلونو یا په میاشتو په ګمرکونو کې د خلکو مالونه، د سوداګرو مالونه پراته وي، دا یو لامل دی. دویم لامل، کله چې سوداګر ته خپل شی راورسېږي هغه په تاوان نه خرڅوي، مجبور دی په ګټه بیا خرڅوي. که دلته حکومت نرخنامه ورهم کړي تطبیقېږي نه، ځکه چې هغه چې په کوم قیمت شیان رانیولي دي وخت تغییر کړی دی، کرنسي کښته پورته سوې ده، تاوان ورته کوي. دا بل لامل دی. بل لامل دا دی چې یو شمېر مسؤلین له شرکتو والا سره شریکان دي، نرخونه نه تطبیقوي، یا هغه صرف نظر کوي یا هغه ته برات ورکوي. په کښته سر کې پرچونوالا چې شیان خرڅوي دا خو موږ نسو کنټرولولی. اوس که موږ زو یو درملتون کنټرولوو نو خو باید د دواو شرکت کنټرول کو. موږ که د پټاټو دکان والا کنټرولوو خو د پټاټو کاروباري باید کنټرول سي. یعنې په کل کې باید غټان کنټرول سي. دا کشران طبقه چې د دیو ته خو هغه مال ورکوي، په ګرانه بیه مالونه ورکوي. دا یې بله لار ده. بل عامل دا دی چې د بولدکو، د تورخمو له پاکستان سره مثال ټولې لارې بندې دي. ما هغه څو ورځې مخکې یو پوسټ کړی و چې مال د تپتان په اړه معلومات راکوي. د پاکستان ټول اموال، ټول جنسونه، خوراکي او غیر خوراکي توکي پر تپتان باندې ځي، پر اسلام کلا او پر نیمروز باندې بیرته راځي افغانستان ته، ګمرکونو ته راځي، ګمرکېږي. ټول شیان له پاکستان څخه غټ شیان لکه کالي او دا شیان ځي دوبۍ ته، له دوبۍ څخه بیرته راځي افغانستان ته، ګمرکېږي. اوس نو ما له ګڼو سوداګرو سره خبرې وکړې. هغه وایي چې له پنجاب څخه د وریجو یو پارسل پخوا تر کندهاره، له پنجابه تر کندهاره 3000 کلدارې مصرف و. اوس چې دوی پر تپتان باندې داسې ځي، د ایران په خاوره کې تقریبا 600 کیلومتره مزل په وهي بیا راځي 12,000 مصرف راځي. ښه نو چې 12,000 مصرف راغلی، دا وریجې پارسل باره په څو سوې؟ نو خو زور بیرته تر 12 وځي. ګټه څه سوه؟ دا نور ټول شیان دغسې در حساب کوي. ګټه موږ چیرې وکړه؟ وجالبه دا ده چې دروازې مو بندې کړي دي. آفرین، لومړی ځل دی چې تاسو په پاکستان باندې کوناټۍ ټکوئ، خو سفارت یې فعاله دی، د ویزو کاروبار یې فعاله دی. هره میاشت په لسګونه زره ویزې کینسلوي، داسې کینسلوي چې یو چا پیسې ورکړي وي. 600 800 1000 1500 1800 پیسې هم پر ورکړل سوي یې، 200 300 500 پیسې پر ورکړل سوي یې، البته ډالر پر ورکړل سوي یې. وروسته هیڅ پرته له کوم دلیله کینسل سي. په زرګونو هر ورځ کینسلیږي، په میلیونونه ډالر هر ورځ موږ تاوان دی. د خدای لپاره دا څه رقم سیاست دی؟ دروازه مو بنده کړې ده، بمبار شروع دی، جنګ شروع دی، وژنې کېږي، وینې تویېږي، ملکیان پکښې شهیدانېږي، افغانستان پکښې در بدره سو، سفارت یې خلاص دی، د ویزو کاروبار یې روان دی، د سفارت ډیپلوماټیک ټولې چارې ټول کارونه روان دي.
ښه دا خو یې بله موضوع. اوس نو بله موضوع دا ده چې 3 خبرې دي. یو، یا خو مسؤل کس، مسؤل پر کار دی، پر وظیفه دی، پیسې ورته روان دي، معاش ورته روان دی، هغه د غریبانو په ژوند څه خبر ده چې پر غریبانو څه حالت دی. 2، واکمن کس چې خپله فرمان یا خپل نرخنامه نشي تطبیقولی، کمزوری دی. 3، که چیرې دا 2 خبرې نه وي نو واکمن کس، په سیمه کې مسؤل کس، والي صاحب، رئیس صاحب، بل صاحب په ټولو ولایتونو کې ښه یم، دا بیا د کاروباریانو سره شریک دی چې دا نرخونه نه کنټرولوي. څه به وسي که دا نرخونه نسي کنټرول؟ ګورئ، هغه مسکینې خویندې چې د یو چا په کور کې په 100 افغانۍ کار کوي، هغوی څه شي وکړي؟ هغه ورونه چې یا کار نه لري یا روزانه کوي د ورځې 200 افغانۍ پیدا کوي، هغوی څه شي وکړي؟ د هغوی ژوند به څه وي؟ چې یو پارسل اوړه کوم ځای ته ورسېدله، یوه ډبه غوړي کوم ځای ته ورسېدله، بوره، پلمېټ، چای، وریجې کوم ځای ته ورسېدلې، هغوی څه شي وکړي؟ 2 لارې لري. غربت چې دی هغه د جرمونو مور ده. یا خو به خدای مه کړه دا میرمنې او فحشا ته لاس اچوي، دا ځوانان به غلا ته لاس اچوي. دا یوه لاره ده. که تر دې ور اخواته سي، بیا دغه ځوانان چې هره ډله ټپله راپورته کېږي، پیسې ورته ومني، همدا حکومت پر ضد استعمالولی سي، ځکه لوږه ده، وږي دي. څه شي وکړي؟ دا خلک څه شي وکړي؟ له وطن څخه د وتلو لار نسته، د پاسپورټو د ویزې پیسې نه ور پیدا کېږي، په کور کې اخلی پخلی نه لري، اولادونه پر ژاړي، څه شي وکړي؟ تاسو خپل پر زړه لاس کېږدئ. راځئ موږ تاسو یو 15 دقیقې خپل پر زړه لاس کېږدو چې که موږ په دغسې حالت کې موږ به څه وکړو؟ غلا به ونه کړو، لار به ونه نیسو، له چا څخه به ټلیفون ونه ځغلوو، د چا کور ته به وانه وړو، له چا څخه به د وسلې په زور موټرسایکل وانه خلو، څه به ونه کړو؟ د خدای په لیاز ښه ولاړه ده. انارشیزم یا دغه ټولنیز ګډوډۍ دا ډېر بد دی. که یو ځل دا وږي خلکه راپورته سوه، بیا یې مهارول ناممکنه دي، امکان نه لري. څو پکښې وژنئ، 1، 2، 10، که ټول راپورته سي بیا به څه کوئ؟ بیا به څه کېږي؟ هیله مې دا ده چې لومړی خپل ګمرکونه کنټرول کړئ، په یوه هفته کې د خلکو مالونه پروسس کړئ چې ډېر ژر بازار ته وړاندې سي، دا د دوی عرضه ژر وړاندې سي، انشاءالله نور حالت خپله سرسمیږي. ډېره مننه، پر الله مو سپارم.